د هما ښایست مېرمنې په قلار د هما ښایست مېرمنې په قلار ونې بوټي در پسې وانخلي ګام دا کامران له ځانه تنګ که په ځان بوج دا کامران له ځانه تنګ که په ځان بوج که خور کړی ورته تا د زلفو دام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو فاروق جان حسین یم. نن مې یو ډېر زلمی ډېر زړه ته رانږدې ملګری کامران دانش رانیولی دی او زه ډېر تمهید او پیژندګلو د دې نه کوم. مې د تعارف محتاجه نه دی، اگر چې بعضې کسان یې په ځینو عادتونو باندې خوښوي هم نه، ځکه چې سمې ته سمه او ورانې ته وران وایي. کامران دانش صاحب حسین مجروح ټي وي ګردار کلی وایي وروره. ډېر زیاته مننه یاره ستا دې هڅو ته چې کوم دی بالکل سلام کوم او په دومره سټریټ فارورډ باندې ته روان یې نو تا به هم ډېر کسان نه خوښوي، کوشش به کوو چې مونږ خوښ کړي. ښه خبره ده. ډېره مننه. کله چې حقیقت وی او سمه خبره کې نو یقین مې نه کېږي، ځکه چې سم خلک کم او دا والا ډېري دا خو پخوانۍ خبره ده، سمې ده په سواد کې هم سمه وایي. بالکل صحیح خبره ده. کامران صاحب خپل شعرونه غزل را شریک کړي. بس خبرې به ډېرې نه کوو، بس زه به یو غزل ووایم چې ورکې لارې د منزل په لور جذبې وي، لکه لاس په نام ولاړې فرښتې وي. ستا راتله د جنتونو زیری راوړي، خو ستا تله د قیامتونو انګازې وي. نیمه شپه د دردېدونکو زړونو وار شي، نیمه شپه په پردو زړونو تبصرې وي. چرته سوچ چې د ذهنونو چرته سوچ چې د وختونو غلامي کړي، هلته خامخا به جوړ یادیرې وي. چرته سوچ چې د وختونو غلامي کړي، هلته خامخا به جوړ یادیرې وي. مننه. اخري مونځ کوم زهر پسې څکمه، اخري مونځ کوم زهر پسې څکمه، دا عمل که لږ جزا ته ورنږدې وي. اخري مونځ کوم زهر پسې څکمه، دا عمل که لږ جزا ته ورنږدې وي. او زما مننه. اخري مونځ کوم زهر پسې څکمه، دا عمل که لږ جزا ته ورنږدې وي. زما ژوند هم د بلخا سوالونو کور دی او ستا زړه کې به هم ډېرې اندېښنې وي. زما زړه هم د بلخا سوالونو کور دی او ستا زړه کې به هم ډېرې اندېښنې وي. او مختره ځای چې ورشو لږ د ژمي اوږده شپه ده، لږ د ژمي اوږده شپه ده، د کامران سره به ښې ډېرې قیسې وي. ملاقات چې د خطا زاویې ښکار شو، ستا بنګړی زما په هغه ځای په کار شو، د اوسط درجې ښکلی مشهور شو او په ښار کې د زرګونو خلکو یار شو. یو سړي له ژوندون هېڅ خواږه ورنه کړه، له غربته چې راووته بیمار شو. او یو ښایست په نیمکخو تمبو کې اوسو، یو وجود په لویه لاره راغوزار شو. زمانې را سره ښه ناروا وکړه، زما مړ اندام د خپلې غاړې خار شو. یا خو ستا علی ظرفي و د شپې راغلې، نصر خاکسار صاحب، یا خو ستا علی ظرفي و د شپې راغلې، یا خوشحاله رانه پاک پروردګار شو. او چرته نمر له چې پیمه خو رڼا ورکړه، هلته زړه د قرارۍ نه په تلوار شو. او چې وجود یې ورله ټول په لړزېده کړو، نو کامران د یساڼې نه هم زار شو. د خولې خوند مې بیماری هم خراب کړي، خو د یو ښکلي یارۍ هم خراب کړي. یو هلک اصل کې مخکې نه خراب و، یو هلک یوې جینۍ هم خراب کړي. او زړه دننه د هما غمونو کور دی او بهر بې روزګارۍ هم خراب کړي. څه کچه کې د کمزر په لاسو ښکارو، څه تیار فصل ګلی هم خراب کړي. انګار صاحب، څه کچه کې د کمزر په لاسو ښکارو، څه تیار فصل ګلی هم خراب کړي. زما پلار ته اکثر خلک داسې وایي، مشر زوی د شاعرۍ هم خراب کړي. یو په ښار کې د بلخا سپکو نه سپک یم، بل کردار مې غریبۍ هم خراب کړي. او داسې نه چې د چاړاکي دنیا وخوړ، کامران خپل شمکورۍ هم خراب کړي. د خولې خوند مې بیماری هم خراب کړي، خو د یو ښکلي یارۍ هم خراب کړي. د حسین مجروح ټي وي د ملګرو ته کتونکو ته دا یو عاجزانه خواست دی چې د دوی ویډیوز شیر کې
وی ګوره خیر زما مرکه مو ګوره زه دونه سړی نه یم په نورې چې د چا ویډیوز کړي د انګار صاحب نه د نورو ملګرو نه هغه وګورئ چې دا څه ناست واچ ټایم برابر شي او د حسین نه خو د مجروح دپاره وګوره چې له 100 روپۍ ور جیب ته راځي نورې خبرې نشته که حسین له نه هم راځي څه مسله نشته چې مجروح له راځي دا غټه خبره ده مجروح زموږ یو ملنګ یار دی او زموږ د خلاصې سینې یار دی او چې څه خدمت مې ور اچولی هغه په خلاصه سینه باندې کړی دی او ډېر تکړه سړی دی ملنګ سړی دی نو لکه دونه وکړې چې دوی له واچ ټایم برابر شي او دوی له 100 روپۍ چې کوم دی مطلب راشي دا غټه خبره ده ډېره مننه ډیره مننه کامران صاحب حقیقت کې شاعر دی او ډېر ښکلي لیکل کوي او اخري خبره وکړله حقیقت کې دا چینل مجروح صاحب دی چونکې موږ خو ایډیټران یو پروګرامونه ورځې ته دي رسو دي کې څه شک نشته دی نو بالکل پروګرام ګورئ هم شیر کوئ هم او باید چې هر څیز تاسو خوښ نه وي هر کلام هر پروګرام او انشاءالله کوشش به کوو چونکې نه وي او د کامران دانش صاحب ډېره مننه چې موږ له پروګرام راکړو ډېره مننه کوو چېرته چې خوشحاله اوسئ د الله په امان